افغانستان په لومړي ځل له خپل شمال ختیځ ګاونډي چین سره وصل شو. د واخان له یاغي طبیعت تیریدونکې دا لار له اقتصادي او ستراتیژیک پلوه له ځانګړي ارزښته برخمنه ده. د حریت نیوز خبریال بیگ محمد احمدی سیمې ته ورغلی او دا راپور یې چمتو کړی دی. در ادامه سفرمان از منطقه بروغیل اینجا به منطقه میرزامراد ولسوالی واخان رسیدیم. در جایی که قرار داریم شاهراه ابریشم از همینجا عبور میکند. نسلونه د دې لارې د جوړېدو په ارمان پیدا او پناه شول، خو اوس له لوړو او ژورو تیرې دې لارې کابل له بیجینګ سره وصل کړ. د واخان یاغي طبیعت کې پرتو وګړو له پیړیو همدا د سړک ارمان درلود. خو اوس دې سړک نه یوازې دا چې پامیریان د هیواد له نورو برخو سره وصل کړل، سرحد یې تر چین ورسید. حدود 50 کیلومتری شاهراه از سوی امارت اسلامی کارش آغاز شده بود و به چین وصل شده. تقریبا 10 کیلومتر راه پیشتر امارت اسلامی کار آغاز کرده بود و به ادامه سفرمان تا 40 کیلومتری سرک یا شاهراه امتداد دارد و به مرز چین وصل می شود. د ورېښمو لار د افغانستان له لارې د منځنۍ اسیا هیوادونه له سویلي اسیا او د ختیځې او لویدیځې اسیا هیوادونه له اروپا سره نښلوي. د دې تاریخي لارې جوړولو چارې تیر کال د بدخشان واخان ولسوالۍ له بودای ګمبد سیمې پیل او د وغجیر درې له لارې د 50 کیلومترو اوږدوالي او 7 متره سور په درلودلو د چین او افغانستان تر صفري نقطې پورې بشپړې شوې. امید یو له هغو سوداګرو دی چې کلونه یې د واخان او پامیر اوسیدونکو ته په هر موسم او په تیره د ژمي په سختو حالاتو کې غلې او نور د اړتیا وړ توکي راوړي دي. ما 9 سال است که در اینجا تجارت میکنیم. وقتی اینجا سرک نبرآمده بود ما در 4 روز به اینجا می اومدیم، ولی وقتی که سرک برآمده ما در 4 ساعت میایم. خیلی سهولت شده. موتر است، کلی مثال تجهیزات اینا برایشون آورده میشه. تا وقتی بود مثال یک چیزشون برای آورده میشه، یک چیزشون نمیشه. اینجا مریضی میشه در 4 روز اینا تا میکردن پایان موتر گیر نمیکردن، یا مریضیشون تلف میشه یا یک گپ دیگه میشه. اینا سره خیلی بخش مسئولیت شده. د دې ښکلې سیمې له کړاوه ډک ژوند یوازې پامیریانو لیدلی. دوی چې د موټرو د تګ راتګ لپاره هیڅ لار نه درلوده، د سړک جوړېدل د خپلو ستونزو پای بولي. بود پیش راه بسیار چی بود، قطع الاغ میرفتم 3 روز میرفتم همینجا سرحد براغیل اوجا بارکده 6-7 روز همینجا خشگاه مرد بارکده می آمدم. وقتی امارات اسلامی آمد است خوب است، راه آمدین شما هم دیدین راه خوبتر است. اقتصادي شنونکي وایي دا لاره د هیواد سوداګرۍ لپاره له ځانګړي ارزښته برخمنه ده چې جوړېدل به یې هیواد په سیمه کې په یوه ترانزیتي نقطه بدل کړي. کوریدور واخان هرگاه به مرحله نهایی برسه، یعنی با شرایط فعلی و پیشرفته امروزی ساخته شود، این میتونه که افغانستان به نقطه ترانزیت کشورهای منطقه مبدل کنه و یک اهمیت خاص داره. سالانه ما تمام اقلام و موادی که از چین به کشور خود وارد میکنیم و سایر کشورهایی که نزدیک به چین هستند از اون طریق وارد میکنیم. این باید از طریق کشورهای همسایه عبور بکنن که ما در حقیقت یک مقدار محصولات اضافی و ترانسپورتیشن اضافی پرداخت میکنیم. هرگاه کوریدور ساخته شود ما از محصولات اضافی که پرداخت میکنیم و همچنان از موضوع قیمت ترانسپورتیشن هم ما بیغم میشیم، یعنی ما طریق مستقیما از کشور چین به کشور خود ما وصل میشیم. از جانب دیگه کشورهایی که به خصوص در آسیای مرکزی از طریق افغانستان ترانزیت خود انجام میتونن که اموال خود از چین هم بیارن، در حقیقت
اونمو ارمانی که مردم افغانستان داره که افغانستان نظر به موقعیتش باید نقطه ترانزیت یا وصل کشورهای منطقه باشه او تحقق پیدا میکنه و ما وصل میشیم و این یک اهمیت خاص اقتصادی برای مردم افغانستان و برای اقتصاد افغانستان داره. اگر ما فرض محال کشور پاکستان را ما فرض بگیریم، ما وابستگی شدید پاکستان داریم. اگر میخوایم هند بریم پاکستان، اگر میخوایم چین بریم از طریق پاکستان. و اگر این کوریدور جور شوه و واز شوه، یعنی ما متکی بودن ما به یک کشور که به عنوان مثال پاکستان باشه، ما دیگه متکی از این سر از این کشور نداریم. میتونیم مستقیم بریم به چین بریم یا مثلا فرض کنیم از راههای ارتباطی به هند بریم. حتی ما به بحیره هند که هست به صورت غیر مستقیم میتونیم که راه ثانی بر از داشته باشیم. به جای اینکه بریم پاکستان به هند، اگر فرض کنیم که مثلا در جریان سال راههایی که بند میشه در طرف پاکستان که میریم، میشه که ما از طریق کوریدور واخان بریم به چین و هند و نهایتاً به بحیره به اصطلاح یا بحر هند بریم. ما دلته د ژمي پر مهال د پریمان او واورو له امله د ژوند چارې تر ډیره ټکنۍ وي. ښایي همدا لامل دی چې د سړک جوړونې چارې په خورا چټکۍ پرمخ ځي. پر واخان سړک درې ځایه کار روان دی. د پروژې مسئولې وایي چارې بشپړېدو ته نږدې کړي دي. فعلا در 3% در اینجا ماشینری کار کرده است. از این طریق که در مرز چین که رفت است، از اینجا گشت است، حریق سازی کده می رود. یک تدر موبایل است و بزای گنبز کمازا جغل ریزی میکنند، گریدر و لنگر و آوپاشی کده آور کده میان که خدا خواسته باشه اگر شوه تا مرز چین تصمیم داریم که همگیش خوب آورکاری و اساس کار بکنیم. ممکن خدا خواسته باشه تا تیر ما را تصمیم داریم که تکمیلش کنیم. د واخان چین لوی لارې جوړول د افغانستان او چین ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې لپاره تر ټولو غوره ټاکنه ده. پامیریان چې نسلونو یې په محرومیت او کړاو کې ژوند تیر کړی د لارې جوړېدو ته دومره خوښ دي چې د خپلې خوښۍ د بیان لپاره د الفاظو کمښت سره مخ دي. راه ترانزیتی از مرکز به چیزی چین به کشور چین وصل میشه. ما مردم واخان بسیار خوش و خوشحال هستیم که یک راه ترانزیتی است. این راه اگر باز شود زندگی مردم واخان انشالله خوبتر پیش برده میشه. دا لویه لار چې ارزښت د افغانستان په تاریخ کې ثابت دی له چین سره نښلول شوی او اوس یې د اساسي رغولو چارې د بشپړېدو په حال کې دي. جاده ابریشم از مسیرهای مهم و استراتژیک برای افغانستان می باشد. جایی که قرار داریم آخرین نقطه پامیر خرد در افغانستان است که با کشور همسایه چین وصل می شود و جاده ابریشم هم از همین مسیر عبور می کند و فعلا در این جاده قرار داریم. این جاده یکی از مسیرهای مهم و تاریخی برای افغانستان می باشد که تاریخ بشر را دگرگون کرده و جهان را به یک شبکه تبدیل کرده است. البته در طول چندین سال و روی کار آمدن حکومت‌ها و ادارات گوناگون افغانستان هیچ گونه توجهی به این جاده مهم نکرده. زمانی که امارت اسلامی روی کار آمد تصمیم گرفت که جاده ابریشم را به چین وصل کند. این جاده به شکل خامه با چین وصل شده و امارت اسلامی تصمیم دارد که جاده استراتژیک را در آینده نزدیک به گونه اساسی کانکریت ریزی کند و این جاده مهم را به چین وصل کند. با وصل شدن این جاده افغانستان به یک شاهراه ترانزیتی در جهان تبدیل خواهد شد و نقش بزرگ در رشد اقتصادی افغانستان دارد. بیگ محمد احمدی، حریت نیوز، جاده ابریشم.